یو سړی راولګېدو په میدان جهاد کې او د بل سړي نه یې سر ووهو، سر ترې جدا شو، جسم یې جدا شو. نو دا مړ شو که مړ نه شو؟ تاسو ماته ووایئ. مړ شو که نه؟ چې دا سر د دې وجود نه جدا شو، بس دا په دې خبره دلالت کوي چې سړی مړ شو. صحیح شوله که نه؟ او دی مکمل مړ شو. زما ستا ذهن او زما ستا عقل دا خبره کوي، د هر سړي عقل دا خبره کوي چې سر د تن نه جدا شو، بس دا سړی مړ شو. ټیک شوله که نه؟ او الله جل شانه ووایي چې دغې ته مړی مه وایه، دا ژوندی دی. یو خبره شوه. دویمه خبره، دا کم سړی چې په میدان جهاد کې شهید شو، ټیک شوله که نه؟ نو دا سړی په قبر کې ښخولی کېږي. حالانکې ژوندي خو څوک په قبر کې نه ښخوي که نه؟ که چا اوسه پورې ژوندي ښخ کړي دي. ګوره پخوا د جاهلیت په زمانه کې هغه خلکو به خپل لوڼه ژوندی ښخولې. ټیک شوله که نه؟ نو الله جل شانه به د قیامت په ورځ باندې دغه ماشومان یې راوغواړي خپلې خواته. بأي ذنب قتلت، د څه د وجې نه تاسو قتل کړی شوي وئ؟ یعنې ژوندی تاسو په ځمکه کې ولې ورخښې شوي وئ؟ نو مطلب دا دی چې د الله جل شانه په نسب باندې هم دا ژوندي ښخول دا ډېر غټ ظلم دی. او مونږ رالګو ژوندي خلک په ځمکه کې ښخو. الله جل شانه فرمایي چې دا ژوندي دي. ټیک شوله؟ مونږ راولګو ایسته یې په ځمکه کې ورخښ کړو، د پاسه پرې تختې کېږدو، خاورې پرې ورواړو. دویمه خبره شوه. صحیح شوله که نه؟ ژوندي څوک نه ښخوي او مونږ یې ښخو، ځکه ژوندي دي چې الله جل شانه ورته ژوندي ویلي دي. درېیمه خبره دا ده چې یو سړی ژوندی دی نو د هغه میراث نه تقسیمولی کېږي. د هغه چې کوم مال دی نو په هغې باندې د میراث حکم نه لګي. ټیک شوله که نه؟ دغه شهید خو ژوندی دی او مونږ راولګو چې دی کله شهید شي، مونږ راولګو د هغې نه پس د هغې هغه میراث تقسیم کړو. د ژوندو میراث خو نه تقسیمېږي، مونږ یې تقسیم کړو. ټیک شو؟ درېیمه خبره شوه. بله خبره، بس حساب نه واوړه، بله خبره دا شوه چې کله دا سړی شهید شو، یو مسلمان شهید شو، صحیح شوله که نه؟ د ده کومه ښځه پاتې شوه، نو دې ښځې ته د شریعت حکم دی چې ته عدت تېر کړه. ټیک شوله که نه؟ او قاعده او قانون دا دی چې کوم سړی مړ شي نو د هغه ښځه به عدت تېروي. د ژوندي سړي ښځې چېرته عدت تېر کړی دی؟ نه یې دی تېر کړی. بله خبره دا ده چې دا کم سړی شهید شو، د ده ښځه بیا د عدت نه پس د بل سړي سره نکاح کولی شي. ټیک شوله که نه؟ حالانکې شهید خو ژوندی دی او مونږ رالګو دغه ښځه د عدت نه پس بل سړي ته نکاح کوو، بل سړي سره نکاح وشي. دا ډېر شي ناشنا ناشنا خبرې دي که نه؟ ناشنا ناشنا اعتراضات د سړي ذهن ته راځي. خو دی وایي لکه مړي ورته مه وایئ، دا ژوندي دي او مونږ په هغو باندې د ژوندو هغه احکامات نه بلکې د مړو هغه احکامات جاري کوو. ټیک شوله که نه؟ دا ډېرې مختصرې خبرې دي، اسانې دي. بهر نور هم ډېر شي اعتراضات په دې باندې واردېږي، خو دا ده چې دونه قیسې پیسې پکې نه. اسان جواب د دې خبرې دا دی چې الله جل شانه چې فرمایي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تاسو دې خلکو ته مړه مه وایئ ځکه دا ژوندي دي، خو بل لکن لا تشعرون، تاسو د دغو په زندګۍ باندې پوهېږئ نه. نو ګوره زندګي په دوه قسمه باندې ده. زندګي په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه باندې ده. یو دنیاوي زندګي ده او یو اخروي زندګي ده. د دنیاوي زندګۍ احکامات او د دې طور او طریقه بدله ده، او د اخروي زندګۍ برزخي زندګي ورته ویلی کېږي، یا ورته د قبر زندګي ویلی کېږي، یا ورته د مرګ نه پس زندګي ویلی کېږي. د هغې طریقه او طریقې کار او د هغې هغه حساب کتاب او ټوټل سیسټم هغه بدل دی. ټیک شوه؟ په دنیا کې چې کوم سړی ژوندی دی، په کیسه پوهېږي، د ځمکې د پاسه ګرځي، نو په ده باندې دنیاوي د ژوندي سړي احکامات جاري کېږي. دی به د ژوندو خلکو په شانته طور طریقې اپناوئ، د ژوندو خلکو په شانته کارونه به کوي. ټیک شوله که نه؟ پټي ته به ځي، هلکه ډکو له به ځي، څاروي به څروي او کار روزګار به کوي، ځان له ګاډي به چلوي، یو شی به کوي بل شی به کوي. خو کم سړی چې مړ شو، مطلب شهید شو، نو د دې سړي اوس زندګي بدله ده. هغې ته ویلی کېږي د برزخ زندګي یا د قبر زندګي ورته ویلی کېږي. ټیک شوله که نه؟ نو زما او ستا په دې زندګۍ کې او د دغه سړي په دې زندګۍ کې ډېر زیات فرق دی. ټیک شو؟ د دې زندګۍ چې کوم احکامات دي هغه په دغه زندګۍ باندې نه لاګو کېږي، او د دغه زندګۍ چې کوم احکامات دي هغه په دې زندګۍ باندې نه لاګو کېږي. اوس یو بله خبره ذهن ته راځي چې هلکه کله دا شهید مونږ په قبر کې کېښودو. ټیک شوله که نه؟ نو الله جل شانه فرمایي، بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. دا قبر خو یا د جنت د باغچو نه یوه باغچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. ټیک شوله که نه؟ نو جنت باغچې ته په قبر کې څه ضرورت و؟ خو خامخا پته لګي چې هلکه دلته څوک ژوندی دی او د هغه دپاره یې د جنت راوړلی، دلته د جنت باغچې دلته راوړې ده. ټیک شوله که نه؟ یا حفرة من حفر النيران، مطلب دا یو کنده ده د جهنم د کندو نه. نو جهنم ته په قبر کې څه ضرورت و چې تا راوړو؟ او مطلب دا دی چې دلته څوک ضرورتمند شته دی ځکه دې وله راوړو. ټیک شوله که نه؟ مطلب بد سړی دی خو هغه ته د جهنم ضرورت دی، هغه ته د عذاب ضرورت دی، هغه ته د سزا ضرورت دی، ځکه پیغمبر دی قبر ته جهنم د کندو نه یوه کنده وویله، ځکه یې ورته د جنت د باغچو نه یوه باغچه وویله. که جنتي سړی دی، نیک عمله سړی دی، نو په دې قبر کې ده ته د جنت د باغ ضرورت و ځکه وله راغی، د جنت د کړکۍ ضرورت و ځکه ورته راغی، د جنت د بسترې ضرورت و ځکه ورته راغی. ټیک شوله که نه؟ نو خبره دا ظاهره شوه چې دا سړی ژوندی دی. څه شی دی؟ ژوندی دی، مونږ په قبر کې ایښودلی دی. ټیک شوله که نه؟ بهرحال د قبر د ژوندانه زندګۍ هغه قصه ختمه شوه، د بهر زندګۍ د قبر هغې ته لاړ شو. د قبر دا زندګي چې کومه ده دا مکمل مختلفه ده، دا بدله ده.
پوهېږې په قصه باندې لکه تاسو ته ما وویل چې د دې داسې مثال دی که نه لکه تاسو وایئ چې یو مړی په قبر کې کېښودلی شو د ده نه روح لاړو روح بره وختو اسمانونو ته او اوس په قبر کې دې مړي ته عذاب میلاوېږي دې جسد ته عذاب میلاوېږي دا خو هسې بوټی ده داسې ده لکه کاڼې پوهېږې په قصه باندې زموږ ذهن کې خو دا خبره ده چې لکه په قبر کې موږ را کم سړی یا ښځه کېښودله نو ده خو مثال داسې دی لکه دا لرګی ځکه روح خو د هغه نه تللی دی او تاسو ته وایي چې روح د یو وجود نه جدا شو بس دا اوس د دې هېڅ فایده نشته دی دا وها ټکوه کټ کوه څه نقصان نه وررسي څه تکلیف وته نه وررسېږي هېڅ قسمه نقصان نه وررسېږي نو به هر حال په قبر کې الله جل شانه د انسان ته دا روح راواپس کوي ځکه یې دا عذابونه دلته راوستلي دي قبر ته ټیک شو لکه ځکه یې دا نعمتونه دې قبر ته راوستلي دي او په دې باندې زموږ امام ابو حنیفه صاحب تاسو به یې پیژنئ امام ابو حنیفه صاحب یو کتاب لیکلی دی الفقه الاکبر دا د فقه یو غټ کتاب دی فقه حنفیه چې کومه ده د هغې غټ کتاب دی په دې ډېر زیات تفصیل دی ابو ما باندې یو سړی اعتراض کړی و وایي تاسو هلکه وایي په امام ابو حنیفه صاحب پسې روان یې او په پیغمبر پسې نه ځئ نو دې ډېر ښکلي جوابات دي خو ټایم راسه نشته وایي تاسو امامان راټینګ کړي دي او پیغمبر هم پرېښودی دی نو دې خو ډېر اسان جواب دی صحیح شوله که نه خو بهرحال د هغې دا ټایم نه دی هغه له بیا زه چېرته جواب ورکوم څه قسم یې کوله دا امام ابو حنیفه صاحب یو کتاب لیکلی الفقه الاکبر په هغې کې دا خبره کړله چې اعادة الروح الى جسدي في قبره حق چې مطلب اعاده د روح په دې قبر کې د جسم ته د جسد ته دا حق دا واپس راځي دا روح واپس راځي الله جل شانه جی وینه ده پی ما صباي امام صاحب دغه خبره لیکله چې اعاده الروح الى الجسد في قبره حق امام صاحب فرمایي چې اعاده د روح واپس کېدل د روح په قبر کې د جسد ته دا حق خبره ده دا د الله جل شانه یوه حق فیصله ده او په دې باندې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام ډېر شي احادیث هم دلالت کوي چې یو سړی مړ شو او مطلب د روح لاړو بیا د غسل کفن دفن وشو په قبر کې ښخ کړلی شو خلک چې اووه قدمه لاړل نو واپس دا روح راغی په دې جسم کې وردن نه شو ټیک شوله که نه او باقاعده په احادیثو کې داسې الفاظ راغلي چې دا سړی واپس رانیغ کړلی شي کېنولی شي د ده نه تپوسونه کوي چې من ربک او ما دینک او من نبیک صحیح شوله دا تپوسونه دې کېږي نو بهرحال دا خبره خو د ډېر شی احادیثو نه ډېر شی د قرآن مجید د آیاتونو نه ثابته ده چې اعاده د روح دا کېږي مطلب روح واپس جسم ته راځي په قبر کې ټیک شوله که نه نو چې روح جسم ته راغی نو اوس دا قبر کې چې دا کوم عذاب ورکولی کېږي دا هم حق دی ځکه چې ژوندی سړی پیدا شو اوس ټیک شوله که نه په قبر کې ژوندی سړی پیدا شو که هلته څه نعمتونه ورکولی کېږي نو دا هم صحیح خبره ده ځکه چې نعمت هم ژوندي ته ورکولی کېږي او عذاب او سزا هم ژوندي ته ورکولی کېږي د قیامت په ورځ باندې چې الله جل شانه دا سزاګانې او عذابونه ورکوي خو دا به ژوندو ته ورکوي او حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې چې کله دا سړی جهنم ته ور واچي دا به نه مړ کېږي ده ته به سزا میلاوېږي مړ کېږي به نه لکه دلته په سړي باندې لږه سخته راول تکلیفونه ورکړه خطرناکې سزاګانې ورکړه لکه هغه یو ظالم قاري چې هغه هلک مړ کړی و صحیح شوله که نه دغسې تکلیفونه ورکړه چاله هېڅ ته به مړ شي په قصه پوهېږي خو په جهنم کې به دا شی نه وي هلته به څوک مړ کېږي نه په قصه باندې پوهېږي بهرحال مقصودي خبره دا وه چې کله روح راغی بدن ته واپس سړی را ژوندی شو په قبر کې نو اوس به الله جل شانه دله سزا ورکوي دله به نعمتونه ورکوي ټیک شوله که نه خو که مونږ اوس دلته بل اعتراض وکړو چې لکه قبر کې دا سړی دی نو دی چغې ول نه وایي پورته ول نه راوځي صحیح شوله که نه او مطلب بد حل ول نه راخلي چې لکه چغې ووایي خلک خو ترې لرې شوي نه دي په قصه پوهېږي خلک خو یو اته قدمه لاړل بعضې خلک ورته ایسارېږي هم ناسي ورته چې دا سړی را ژوندی شو نو دی چغې ول نه وایي چې لکه ما راوباسئ زه خو ژوندی یم دی خو واپس راپاڅولم راومې باسئ نو دا چغې ول نه وایي دا په اصل کې داسې مسله ده د بدن ته چې دا عذاب ورکولی کېږي سره د روحه نو دا علم کلام دا یو فن دی او د دغې چې کوم ماهرین دي دوی یو خبره ذکر کړې ده یو قاعده یې ذکر کړلی یو مثال یې ذکر کړلی هغه وایي چې یاره په دې قبر کې دا سړی کېښودلی شي که نه او دا خلک دې واپس شي او دی واپس را ژوندی شي نو د ده د دې ژوند مطلب داسې دی که نه د ده د دې ژوند مثال داسې دی لکه یو سړي ته چې د سکتې بیماري ولګي د سکتې بیماري پېژنئ د سکتې داسې بیماري ده که نه زه یې درته ووایم سړی دقسې پروت وي دا نبض نه دی دا نه خوځي یا دلته چې کوم نبض دی دا نه خوځي نه رپېږي بیخي او نه خوځي صحیح شوله که نه د انسان پوزونه هوا موا دننه بار ته هېڅ هم نه کېږي داسې لکه مړ شي کومه کې هغه ژوندی او هغه ژوندی هغه ساه اخلي صحیح شوه دا سکته داسې بیماري ده چې په دې کې ساه ما نه اخلي بس خدای ژوندی ساتي پته نه لګي په څه طریقه باندې د خدای قدرت دی دا چې کله ډاکټر له ویسو نو ډاکټر هم ورته حیران وي چې لکه دا سړی خو ساه نه اخلي پوهېږي په قصه باندې د ده خو وجود څه حرکت هم نه کوي د ده نبض هم نه خوځېږي را خوځېږي نو دا سړی څنګه ژوندی دی ډاکټران ورته حیران وي نو دغه علم کلام والا دا خبره کوي چې لکه د دې سړي مثال داسې دی لکه د سکتې بیمار لکه د سکتې مریض یا د ده مثال داسې دی لکه یو سړی چې خوب ویني په قصه باندې پوهېږي سړی خوب ویني او په خوب کې ناشنا بس کله د چوتو زیږونونه دانګي نو بهرحال یا خو د دغه سړي مثال داسې دی لکه سړی چې خوب ویني
او یا داسې ده لکه د سکتې مریض ټیک شو لکه نه که هغه وی نو محسوسوي چې هلکه څوک راته تکلیف راکوي پوهېږې په قصه باندې که هغه باندې چاړه راکاږي نو پته ورته لګي چې هلکه څوک راباندې چاړه راکاږي د سکتې په مریض باندې خو دا پته یې نه لګي چې یا ژوندی دی که مړ دی که نه ته یو سړی په قبر کې کېږده د شهید خبر روانه د شهید په قبر کې کېنه صحیح شو لکه نه سیم لوه بس مړ دی که نه هسې قبر ته مردن نه کو او 6 ورځې پس راشه یا میاشت پس راشه صحیح شوله د هغه د قبر راکولاو که هغه شانته مړ به پروت وي هېڅ به پکې نه وي حالانکې هغه د خدای په نعمتونو کې دی په باغونو کې ګرځي په جنتونو کې ګرځي په قصه باندې پوهېږئ بهرحال څه نه څه خو به پوه شوي یئ خو دا دی چې سبا له بیا په دې کې ډېر غټ بحث دی په دې بل آیت کې هم دی دا خبرې اترې شته دی ښه نو انشاءالله دا به کوو د دې ټولو خبرو په جواب کې الله جل شانه دغه خبره وکړه چې بل احیاء ولکن لا تشعرون تاسو په دغه معنی نه پوهېږئ نو څنګه نه پوهېږئ مثالونه مې درکړه چې دا خو یا سکته ده او یا مطلب خوب یې نه ده سړی ټیک شو لکه نه او یا خدای په دې معنی هم قادر دی چې بس عذاب ورکوي او سړی محسوسوي پوهېږئ په قصه باندې یا نعمتونه ورته راغلي او هغه یې محسوسوي دا د خدای کارونه دي د عقایدو یو کتاب دی شرح العقاید په درس نظامي کې هلکانو جنکو دواړو ته پړاوېږي په هغې کې عذاب قبر ځان له یو باب دی هغې کې ډېرې زیاتې مسلې دي چې کله دغه ووایې نو هغه څونه اشکالات چې د سړي ذهن ته راځي هغه ټول بیا دفع کېږي چې هلکه واقعي دا خو حقه خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم